د عادل خدای په غیرتي نامه د دغه ژوندۍ خپرونې درنو ګډونوالو بیا د اباسینو مارګلۍ نه تر امو پورې د بشپړې زخمي نیول شوې او سپېڅلې پښتونخوا، افغانستان، آریانا ویجا او ګندهارا ټولو درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو ان غولېدلو سکمبس سکمپانو سکمپات دوړونکو پښتنو افغانانو خویندو ورونو زما د زړه له کومې درنښت او سلامونه ومنئ. نن یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یو او زموږ نننۍ ژوندۍ خپرونه د خردجالي، پنټاګوني، هیرامنډیي، سکمپاتي او جپپي امارت د مشرانو د هغه خردجالي، کفري او فرعوني څرګندونو په اړه ده چې دغه خردجالي امارت د مشرتابه یو تنغړي چې د ځانمرګو او د قرآن او اسلام نه د سکمپات جوړولو یو مشر دی، پسغ، پمپغ او بوسخ سبونخ جپاپ سراج الدین حقانک چې د قرآن، احادیثو او اسلام نه د دغه خردجالي فتنې لپاره سکمپات جوړول زموږ بچی د ډي پي جي د لوبې قربانیان کول د سکمپات جوړولو نوي شواهد او اسناد راوتلي د قرآن نه د سکمپات جوړولو او سکمپان جوړولو نوي شواهد موږ ته لاسته راغلي. دغه فرعون، دغه خردجال، دغه د هیرامنډیي امتي، دغه د پنټاګون مرید په افغانستان کې زموږ بچي د باروتو د اور خوراک کړل. دوی په خپلو بچیانو باندې، په خپلو اولادونو باندې او په خپلو کورنیو باندې د ښه ژوند لپاره د هرې اسانتیا پیرزوینه کوي، خو زموږ بچي هم د انتحار او د انفجار د مرګ خوراک کړل او هم زموږ خلک پې ووژل. نن دی راپورته شوی دغه د خردجالي امارت چې موږ دوی ته وایو چې دا د خردجال بندگان، دا د هیرامنډیي امتیان او دا د پنټاګون سرکوزي مریدان د قرآن او احادیثو نه یې دومره په سپین سترګۍ سکمپات جوړول زموږ بچیو ته یې د بارودو واسکټونه په ځان ورتړل او دوی دومره بې غیرته دي چې په تلیفون خبره نشي کړی. دی دومره بزدله، بې غیرته، بې ایمانه، بې وجدانه، ډارن شر و پساتی دی چې دی په تلیفون خبره نشي کړی د انتحاریانو سره، د ځانمرګو هغه سکمبس شویو، ستن وهل شویو د خردجال بندگانو سره په تلیفون خبره نشي کړی. دته خطر دی، خو هغه بچیانو ته یې زموږ د اور واسکټونه ورتړلي او دغه دروغ تهمتو د خردجال او د هیرامنډیي د دین سکمپات په ذهن کې ور اچولي دي. تاسو دا واورئ چې دا د خردجال بنده، دا د هیرامنډیي ګنده او د پنټاګون تړلی په ګنډه کې دنده دا څه وایي، غوږ ورته ونیسئ. خلیفه صاحب یو انتهایی عملیات شروع کړي دي، ښه پخړاپ جنګ روان دی. دې وخت کې حافظ بدرالدین ورسره په تلیفون خبرې کوي. ما ته راغی حافظ صاحب چې خلیفه صاحب یو انتهایی دروند درنده غوښتنه ده، خو ما وس نه ده پوره، ځکه چې اخري مرحله د استشهادیانو یوه غوښتنه وکوله چې خلیفه صاحب
ګنټه وروسته شهیدان کېږي. دا یو ارمان یې دی د الله د دین په خاطر به تر ځانونه ته یې تېر شوي دي، بس یو کار څه خطر جوړېږي، زه ټلیفون ځای ته ورته برابر شو. څنګه مې د حافظ کوي تاسو غوږ ونیسئ چې دی د هغه کسانو سره چې په انټرکانټیننټل کې د انتحاري لپاره تیار شوي او 15 یا 10 دقیقې وروسته هغوی یا لږ شیبې وروسته به هغوی هم نور خلک وژني او هم به ځان چووي. خو دغه بې غیرته، دغه بې وجدانه، دغه کافر، دغه فرعون، دغه خردجال سراج الدین حقانی په تلیفون نه غږیږي چې خطره پیښه نشي. خو د هغوی دغه آخري ارمان ته دی راځي او وایي چې که هره خطره پیښیږي په تلیفون ورڅخه غږیږي، نور خو نږدې ورځي او نه هم ورسره په ملګرتیا کې د دوی څنګ ته ودرېږي. غوږ ونیسئ، تاسو دې ته فکر وکړئ چې دی دغه پسغ، پمپغ او سبونخ جپپ سراج الدین حقانک دا بی غیرته، بزدله، بی ایمانه، بی وجدانه، دا کافر، دا فرعون، دا قاتل، دا جپپ د هغو انتحاریانو سره په تلیفون خبره نشي کوي، دته خطر پیښ نشي، هغوی د اور لمبه شي، هغوی د وسوځي، هغوی د نور خلک ووژني او هغوی ته بیا دی څه نه ورکوي. دغه د فرعونیت او د خردجالتوب، د هیرامنډیي او د پنټاګون د دین ځانمرګو ته دی وایي چې دا هغه نوم دی ورته اخلي چې زما په خولم نه راځي ورته. مولا سره سلام واچوو. دا داسې خبرې دي چې اوس او د اهل الله او د صوفیای کرام په دې شیانو باندې کېږي. الحمدلله ټول علما یې چې سلام ورته وایي چې حافظ کریم الله راته وویل چې خلیفه صاحب د الله په ذات باندې قسم وي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم زموږ د عملیاتو مشر دی. دغه دلته په دروازه کې هلته ولاړ دی. تاسو ورته غوږ شئ د خردجال ته. دا خردجال دی که نه دی؟ دا د هیرامنډیي امتي دی که نه دی؟ دا د پنټاګون سکمپاتي دی که نه دی؟ خپل زړه ارمان پوره کړی دی. دومره کفار مو مرتد کړي دي چې موږ نه صرف د شهادت په انتظار باندې د دې نه وروسته چې دی شهیدان کېږي زموږ د یو ملګري خوب دی، حالاتو کیفیت دی. هغه وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو مسجد په سر باندې ناست دی، د کنټینوټل هوټل استشهادیانو ته سند لیکي. تاسو نو اوس ښه غوږ شئ د ده دغه سکمپاتو ته، د ده دغه خردجالي سکمپاتو ته غوږ شئ چې دا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا تهمت لګوي، دا تور لګوي چې هغه کانټیننټل هوټل کې په دروازه کې دوی ته ولاړ دی، او بیا دا بل تور لګوي چې دوی ته سندونه ورکول دو ځانمرګو ته. دا ځینې خلک دوی ته وایي خرمرګي. د خلکو ته یې ټولو ته یې د سکمپاتو ترڅنګ مسمومونکي مواد ورکړي او دوی ته دا ذهنیت کې ورکړي چې هلته به تاسو ته، ځکه دغه اکثریت ځانمرګي د دغو مشران نه پوښتنه کوي چې تاسو خپله ولې دوی سره نه ځئ، ولې رهبري نه کوئ، ولې د دوی سره ولې نه ځئ؟ په اسلام آباد او پنډۍ او پېښور او وزیرستان کې پټ پټ ګرځئ، د ISI تر مشرۍ او د پنجاب د مرتد فاشست پوځ تر امر او د پنټاګون تر ډرونو لاندې ګرځئ چې څوک هم ونه ویني، هغوی هم ساتي او تاسو هلته نه ځئ. نو دوی دغه دلیل پیدا کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم در سره دی، هغه در سره دی، نو ته نور څوک غواړې؟ ستا د جګړې رهبري هغه کوي او سندونه هم هغه ورکوي. او خلکو که غواړئ چې د دغو خردجالي فتنې نه خلاص شئ، دا وپېژنئ. که غواړئ چې په تاسو باندې د خدای بل قهر و غضب نازل نشي، په ډېر جرأت سره ووایئ چې دا اسلامي امارت نه دی، دا خردجالي امارت دی،
دا پنټاګوني امارت دی، دا سکمپاتي، هیرامنډیي او جپپي امارت دی. دا د خدای د بندګۍ نه ځانونه ایستلي دي. دوی د محمد صلی الله علیه وسلم د امتي توب نه ځانونه ایستلي، ځکه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دوی داسې ستر تورونه او تهمتونه لګوي. په جرأت سره ووایي چې دا د خردجال بندگان دي، دا د هیرامنډیي امتیان دي، دا د پنجاب د مرتد فاشست پوځ CIA او پنټاګون سرکوزي بې غیرته، بې ایمانه، ډارن، بزدله او بې وجدانه سرکوزي مریدان دي. دوی زموږ په بچیانو څه ونه کړل، اوس هم دغه ملت ته دغسې سکمپات دوړوي او ملت په دې غولوي. تاسو ماته ووایه چې د طالبانو دغه مشرتابه کابینه یې د الف نه نیولې ته یې پورې په افغانستان کې د کوم وزارت د چلولو اهلیت و لیاقت لري. د طالب تر ټولو نه ستر کوپر دغه دی چې دی نااهله دی او ټول کارونه باندې، په ټولو دند وظیفو باندې، په ټولو وزارتو باندې، په ټولو مسلکي چوکیو باندې خېټه اچولې ده، د دې دپاره چې د ده شهوت سور شي. دا زموږ بچیان د مرګ خولې ته ورکوي د دې دپاره چې د ده شهوت په دې دنیا د حورو لپاره سوړ شي او زموږ بچیانو ته انتحاري واسکټونه وراغوندي، زموږ بچي وژني. د ده ستر خردجالتوب دغه دی. زه د طالبان د الف نه نیولې ته یې پورې ټول ننګومه، چالنج ورکوم، راشه ما سره کښېنه، د افغانستان په دغه دومره وزارتو کې، معینتو کې، ریاستو کې، مدیریتو کې ته د کوم یو اهل یې، کوم یو چلولی شي چې ته ټول وزارتونه، معینتونه، ریاستونه، مدیریتونه ټول تا نیولي، په دغه یې نیولي چې د خلکو ذهن ته یې دا ورچولي دي چې دی شریعت اسلامی راولي، اعلای کلمت الله راولي. دغه کارونه چې تاسو کوئ، دغه کارونه چې تاسو په مخ وړئ، دغه خبرې چې کوئ، دا نه شریعت اسلامی دی، نه انسانی دی، نه پښتو دی. دا د خردجال فتنه ده. ملته دغه د خردجال فتنه وپېژنئ او په مقابل کې غږ اوچت کړئ او دغه د خردجال بندگان، دا د هیرامنډیي امتیان او دا د پنټاګون او د پنجاب د مرتد فاشست پوځ سرکوزي بې غیرت او ډارن مریدان چې زموږ نسل وژنه یې کړې ده، ملي مردګاوي یې کړې ده، هېواد یې خرڅ کړی، د ناټو د اشغال لامل دوی وو، د قرآن نه اسکمپات جوړ کړي، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دروغ وایي، انتحاري یې کړي، زموږ نسل وژنه یې کړې ده، په زرهاوو د خردجال فتنې یې زېږولي دي. دا باید وغندو، محکوم یې کړو، د الف نه نیولې ته یې پورې چې څوک د اطاعت کوي، د خردجال اطاعت کوي، په دې ټولو باندې د خدای او بشرت و ملایکتو نعلت ووایو، محاکمه یې وغواړو. دوی باید موږ محاکمه کړو، پرې یې نږدو. دغه د خردجال فتنه ده او دغه خردجال فتنې مقابل کې باید موږ راپورته شو او د دې خردجالي فتنې مخنیوی او په مقابل کې مبارزه کول په موږ ټولو باندې لوی پور دی. راځئ چې د افغان ژغورنې غږ پورته کړو. دغه جنایتکاران ټول د الف نه نیولې ته پورې چا زموږ نسل وژنه کړې ده په 50 کلونو کې، دا ټول محاکمه کړو. ډیورنډ کرښې ړنګولو سره بشپړ افغانستان د عامونه تر اباسین مارګلې پورې جوړ کړو. دغه سکمپات چې موږ ته دوړول کېږي دغسې یې شنډ کړو، ملت ته یې ورښکاره کړو چې دا سکمپات دي، دا سکمپان دي، دا خردجالي فتنه ده. او بیا کابل و لاهور و ډهلی و ډاکه دا سره یو ځای کو په یوه اقتصادي سیاسي سیمه کې، یا فدریشن یا کنفدریشن، تر څو دغه سیمه د دغو فتنو نه خلاصه شي. د افغان ژغورنې
پلو